دغه دی درنګ له به د ژوند رڼا لمر پرېوځي. دغه دی درنګ له به د ژوند رڼا لمر پرېوځي، بیا به تیاره وي تکه توره تیاره. دغه دی درنګ له به د ژوند رڼا لمر پرېوځي، بیا به تیاره وي تکه توره تیاره. ای ګورې هیر مو نشي، ای ګورې خوب ونه کړئ، ای ګورې پاتې نشئ له یوه ستوي کاروان د وخت چغارې واورئ غوږ شئ. ګړزار جوړ دی جنګ بیا په لار جوړ دی، بیا چا څوک ووژلو. جنگ بیا په کار جوړ دی، بس یو ناتار جوړ دی. جنگ بیا په خار جوړ دی، د ورور کوکارې اورئ، د ورور کوکارې اورئ، د خور حیا ته تم شئ. څه سود او زیان ګورئ، خپلې سزا ته تم شئ. ژوند او انسان ګورئ، د خدای رضا ته تم شئ، نه چې دنیا ته تم شئ. لږ خپل ایمان وګورئ، لږ خپل ایمان وګورئ، خپلې سودا ته تم شئ، د پلار امسا ته تم شئ، دغې رڼا ته تم شئ. څه لږ احتیاط ته تم شئ چې قیامتونه ورک کړي، چې جنتونه لړزئ، د مور دعا ته تم شئ. دغه دی درنګ له به د ژوند د رڼا لمر پرېوځي، بیا به تیاره وي تکه توره تیاره. دغه دی درنګ له به د ژوند د رڼا لمر پرېوځي، بیا به تیاره وي تکه توره تیاره. ای ګورې هیر مو نشي، ای ګورې خوب ونه کړئ، ای ګورې پاتې نشئ له یوه ستوي کاروان په یوه لاره لاړ شئ. د خدای دپاره لاړ شئ، نور سیاست مه کوئ، منافقت مه کوئ، جنگ په ټوپک مه کوئ، جنگ په هنر کیږي. لږ شان کتاب راواخلئ. لږ شان کتاب راواخلئ، د ژوند حساب راواخلئ، د زړه درزارې واورئ، د وخت چغارې واورئ. نن 14 تاریخ دی د 12 میاشتې، د ماښام بانګ یې وکړ، سبا به بل تاریخ وي. له لیدلو مو مننه.